درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د ګاف درس وایو. ګاف د پښتو الفبا 40 توری دی. ګاف د ګ آواز ورکوي او په انګلیسي باندې په جی لیکل کیږي. ستاسې کاف په یاد و؟ له کاف څخه کور راتلی؟ د کاف او ګاف ترمنځ ډیر فرق نسته. کاف هیڅ نه درلودله، خو ګاف چې دی هغه پر سر باندې وړغندی لري. ګوري دا ګردی شی و دې ته وړغندی وایي، نو په همدې خاطر یې موږ ګاف بولو. نو راځئ د ګاف درس ته ولاړ سو. ګاف ګلان. ګلان په انګلیسي باندې فلاورز بولي. دا د ګلالي د ګلانو دکان دی. زما د ګلاب ګل خوښ دی. اوس نو تاسو دا دوې جملې زما سره تکرار کړئ. دا د ګلالي د ګلانو دکان دی. زما د ګلاب ګل خوښ دی. د ګلاب ګل په انګلیسي باندې روز بولي. ریډ روز. تاسو ګوري په ګلالي، ګلانو، ګلاب او ګل کې ټول ګاف راغلی دی. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له ګاف څخه راځي. ګاف ګلاب. ما درته ویلي وه چې په انګلیسي باندې و ګلاب ته ریډ روز وایي. ګاف ګلدانۍ. او دا چې شدی دا هم له ګاف څخه راځي. ګلاس. نو موږ ګورو چې له ګاف څخه ګلاب، ګلدانۍ او ګلاس راغلی. اوس به وګورو چې که ګاف د یوه نامه په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. مازدیګر. په مازدیګر کې ګاف په مابینځ کې راغلی دی. او جګ. په جګ کې ګاف په آخر کې راغلی دی. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له ګاف څخه راځي؟ آفرین. well done. دا درس په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. ګاف ګلان. دا د ګلالي د ګلانو دکان دی. زما د ګلاب ګل خوښ دی. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو شه.